یو شاعر دا خبره کړې ده، ډېره خوږه خبره ده. لا تحقرن من الذنوب صغيرها ان الصغير غدا يعود كبيرا. الله اکبر. په ګناهونو کې واړه ګناهونه سپک مه ګڼه. دا سپک دا ته چې سپک ګڼې دا وړوکی ګناه یا دا وړه ګناه دا به سبا غټی شي که نه. وړه ګناه به څه شي؟ وړه څنګه کوي چې روزانې کې غټه شي. غټه شو که نه تباه یې کړه، ختم یې کړه. څومره خوندوره خبره یې کړې ده. لا تحقرن من الذنوب صغيرها ان الصغير غدا يعود كبيرا. په دې ګناهونو کې د واړه ګناهونو سپک مه ګڼه. دا واړه ګناهونه به سبا غټ شي، تباه به دې کړي. د ابن المعتز دا شعرونه ډېر مشهور شوي دي. علما ذکر کوي وی خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. پرېږده ګناهونه، که غټه ګناه او که وړه ګناه، ځکه تقواداري ده. تقوا څه ته وایي؟ دواړه قسمه ګناهونه پرېښوده. کوم کوم؟ واړه او غټ. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. تقوا هم دغې ته وایي چې دواړه ګناهونه پرېږده، دواړه قسمه پرېږده. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. او داسې ګرځه لکه یو سړی چې په داسې ځمکه باندې روان وي چې په هغې غني پرتې وي، نو څومره دی احتیاط کوي. یو ځای ته ټوپ وایي، بل ځای ته ټوپ وایي، کپړې خپلې راوچتې کړي، پنسې راوچتې کړي. وایي ته هم دغه شان چل کوه، دې ګناهونو نه دغه شان اوړه. لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. وړو ګناهونو ته په سپک نظر مه ګوره. ګورې دا غرونه وي د کاڼو نه جوړ شوي دي. واړه واړه کاڼي راوړه که نه او جمع کوئ، څه به دې جوړ شي؟ ورته جوړ شي. قطره قطره دریاب جوړ شي. نو ابن المعتز وایي چې لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. دا مه وایه چېرې دا ګناه وړه ده او بیا ورته په سپک نظر ګوري. وایي د غرونو ته نه ګوري، د وړو وړو کاڼو نه غرونه جوړ شي. دا د دې شګو دا غرونه چې لیدلي مې که نه، د څومره وړې وړې ذرې نه په سیلۍ کې د ذرې رالوځي که نه، او راشي په یو ځای باندې، او بیا نورې راشي او بیا نورې راشي، دومره ډېرې شي چې په بعضو علاقو کې آبادیانې پوره په دې شګو کې څه شي؟ ډوبې شي. پوره آبادیانې پکې ډوبې شي او هغه ذرات یې واړه خو راجمع شي که نه، چې راجمع شي آبادي ته پټه کړي. دغه شان دا ګناهونه چې راجمع شي، ای مسلمانه، یو ورځ به دې تباه کړي. ګورې ګناه ته په دې نظر نه ګوري چې دا وړه ګناه ده. ګناه ده، ګناه خو ده که نه، که وړه ده او که غټه ده، خو ګناه ده. لکه په صحیح بخاري کې دا روایت دی د مشهور صحابي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه. هغه د مؤمن حال ذکر کړی چې د مؤمن څه حالي، مؤمن د ګناهونو نه څنګه یېرېږي، دا هغه ذکر کړی. نو وایي چې ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. مؤمن په صحیح معنو سره مؤمن د خپل ګناهونو ته داسې ښکاري لکه دی چې د غره په ویښ کې ناست او یېرېږي د څه نه، دا غر به راباندې راولېږي. وان الفاجر، او هر چې فاجر دی او هر چې منافق دی، یرا ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا. او فاجر او منافق ته دا خپل ګناهونه داسې ښکاري لکه په پوزه باندې چې مچ کیږي او دی داسې وشړي. نو ګناهونو ته په سپک نظر نه دي کتلي پکار، او سوچ پکار دی دې ته چې دې ګناهونو به آخر انجام سره وځي.
د دې ګناهونو انجام به سره وشي انجام دا دی چې الله دې ناراضه کېږي انجام دا دی چې جهنم ته ځي انجام دا دی چې د تباهۍ په لار روان یې نو ځان د ګناهونو نه ساتل پکار